بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نوم. رفیع الله صاحبزاده یم. نن 15مه ورځ دی، وینډوز 7 ده. زموږ ستاسو بحث په کنټرول پنل کې و. کنټرول آل سی کنټرول پنل پر اخلاص شي. نننی بعد زموږ ستاسو کنټرول پنل کې په آتو پلی، ډیټ اینډ ټایم، ډسپلی اینډ ګیټ سټارټ په دې څلورو بخشو باندې ده. اول راځو آتو پلی. آتو پلی باندې چې تاسو کله کلیک کړئ، کله چې تاسو یو سی ډي په ډي وي ډي روم کې واچوئ یا یو فلش په پورټ کې بند کړئ، په دا شکل که مووي وي اتومات آتو پلی ورکړي که ورنه کړي. دلته تاسو کولی شئ چې کله سی ډي ور واچوئ آتو پلی ورکړي که ورنه کړي. اوپن اتومات خپله پلی شي که نه شي د پلیر په واسطه. همداسې ټیک نو اکشن که عمل وښیي که نه، هېڅ کوم پوښتنه وکړي که نه. پلی آډیو سی ډي یوز ان میډیا پلیر کلاسیک. د کلاسیک پلیر په واسطه اتومات پلی شي که نه شي. دویم نه، همیشه باید موږ نه پوښتنه وکړي. اسک می ایوری ټایم. هر وخت باید موږ نه پوښتنه وکړي چې پلی شي که نه شي. هم په دې شکل دا ټول بخشونه، همداسې که مووي که ویډیو وي اتومات پلی شي یا هېڅ پوښتنه ونه کړي یا موږ نه پوښتنه وکړي. دا بخشونه کولی شي تاسو عیار کړئ. همداسې پکچر، ویډیو، آډیو ټول بخشونه چې کله کمپیوټر سره وصل شي، ډي وي ډي وي، سی ډي وي، فلاش وي، هارډ ډسک وي، اتومات تاسو ته آتو پلی درکړي که درنه کړي. دې ځایونو کې کولی شئ د اپشنونو تاسو فعال یا فعال کړئ. که دا انتخاب کړئ د په واسطه پلی کېږي. که کلاسیک پلیر انتخاب کړئ د په واسطه اتومات پلی کېږي. که ټیک نو اکشن انتخاب کړئ، هېڅ پوښتنه نه کوي. اسک می ایوری ټایم که دا انتخاب کړئ، همیشه بیا تاسو نه پوښتنه کوي. سیو یې کړئ. کله چې تاسو ویډیو فلاش شایمه بند کړئ کمپیوټر کې، مثلا پورټ کې فلاش واچوئ یا ډي وي ډي روم کې سی ډي واچوئ، اتومات تاسو ته یو پیام درکوي. هغه پیام د آتو پلی پیام دی. نو هغه پیام تاسو ته درکړي که درنه کړي. هغه کولی شئ دې ځایونو کې انتخاب کړئ. دې ځای کې تاسو سره ریسیټ آل ډیفالټس، که دا انتخاب وي ټول ډیفالټ نارمل حالت به ډیفالټ اتوماتیک حالت خپله دا انتخاب دی. سیو یې کړئ، همدا حالت انتخاب دی. بای ډیفالټ اتوماتیک همدا حالت دی. که چېرته تاسو ورته ووایئ چې یوز آتو پلی فور آل میډیا اینډ ډیوایس، ټول ډیوایسونه او میډیا لپاره که تاسو ته پلی درکړي، دا مارک چک کړئ، سیو یې کړئ. او چې کله سی ډي ډي وي ډي روم کې اچوئ یا فلاش کمپورټ کې بندوئ، تاسو ته آتو پلی درکوي که مشکل کمپیوټر کې نه. او که وایئ چې نه، دا ټول بخشونه باید ما ته آتو پلی رانه کړي، یوز آتو پلی فور آل میډیا اینډ ډیوایس ان چک کړه، سیو یې کړه. بس نور چې تاسو کله سی ډي اچوئ، فلاش، هارډ ډسک، هر بخش وي، هغه بخشونه تاسو ته آتو پلی نه درکوي. فقط یو پیام دی، درکړي که درنه کړي هغه آتو پلی پیام. زه وایم چې پیام راکړي، ښه ده. سیو یې کړه. کولی شئ دغه بخشونه فعال کړئ. خپله که مینولي تغیرات راولئ، کولی شئ چې هر بخش باندې کلیک کړئ، هر آپشن چې انتخاب کړئ کولی شئ هغه ستاسو پورې مربوط ده. دویم سیو، همدا همیشه موږ ته آتو پلی پیام راکړي، ښه ده. نور کوم خاص کار نه کوي، همدغه آتو پلی پیام تاسو ته درکړي که درنه کړي. هر بخش ته جدا جدا. مهم بخش دلته موږ او تاسو سره ډیټ اینډ ټایم دی. کله چې ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کړئ، دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ساعت جوړ کړئ. ډیټ اینډ ټایم اول بخش موږ سره دی. موږ ته وایي چې 6 د جولای 2019 دی. ساعت هم 6:38 پی ام دی. که غواړئ دا ټایم اشتباه دی، کولی شئ چینج ډیټ اینډ ټایم تاریخ نه چینج کړئ. زه ورته وایم چې 6 بجې نه دي، 7 بجې دي. 7 بجې او 38 پی ام دی. اوکې که اوس دلته ساعت وګوره، 7:38 شو. همداسې کولی شئ چې هر ټایم وي، ټایم تاسو دلته عیار کړئ. زه وایم چینج اینډ ټایم، ډیټ اینډ ټایم سیټینګ. دې بخش کې تاسو کولی شئ چې خپله کلاک چینج کړئ د کمپیوټر. زه وایم نه، 6 تېرې دي. بېرته 6 انتخابومه. 6:38 ثانیې پی ام ده. اوکې ټایم بېرته موږ تاسو سره سیټ شو. همداسې کولی شئ تاریخ هم چینج کړئ. ډیټ اینډ ټایم، چینج ټایم ډیټ. دې ځایونو کې تاسو کولی شئ چې 6 تاریخ نه دی، 7 تاریخ دی، یا 18 دی، یا 13 دی. هر تاریخ چې کولی شئ انتخاب کړئ. همداسې کولی شئ میاشت و کال هم تبدیل کړئ. دلته کلیک کړه او د 2019 کومه میاشت ده، جولای ده، اګست ده، کوم یو ده انتخاب کړه. دې ځایونو هم تاسو کولی شئ چې میاشت تبدیل کړئ. نومبر، دسمبر، هر میاشت
کالم کولی شي تبدیل کړي 2020 دی، دویم نه 2019 دی، دویم نه کینسل کړه چې دغه تغیرات ما راسته سیف نه شي. دغسې فعلا شپږم تاریخ د اووم میاشتې 2019 دی، شپږو نه 9 دقیقې تېرې دي یا 21 دقیقې اووه ته پاتې. کولی شي دغه بخشونو کې تاسو تغیرات راولئ. بل بخش دلته چینج کلنډر سیټینګ، دې تاریخ نه هم تاسو کولی شئ دا بخشونه موږ او تاسو په ریجن اینڈ لینګویج هم بحث پې لږ کړی و. کله چې موږ او تاسو ریجن اینډ لینګویج باندې کلیک کړو هغه بخش کې هم تاسو لږ موږ او تاسو پې لږ بحث کړی و دې ځایونو کې. بیا هم خیر د ډیټ اینډ ټایم کې لږ بحث پې کوو. کله چې چینج ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کړئ، چینج کلنډر سیټینګ باندې کلیک کړئ، دلته تاسو ته وایي چې ډیټ فارمټ به څه شکل وي، شارټ ډیټ وي یا لانګ ډیټ وي. شارټ ډیټ درته وایي چې یو کال درته وښیم، بیا میاشت وښیم، بیا ډې وښیم. زیم نه دا چینج کړه، ما ته اول په دې شکل ډې وښیه، ماونټ وښیه، ییر وښیه او په دې شکل ما ته وښیه، یا په دې شکل ماونټ اول وښیه، ډې وښیه، بیا ییر کال وښیه یعنې ییر. انتخاب یې که اپلای که اوس ګوره دلته تاسو ته وایي چې کم دی. اول میاشت ښیي اوومه میاشت ده، بیا تاریخ یې شپږم تاریخ ده، بیا 2019 ته هغه 19 راوړي په دې شکل. زم نه په دې شکل ما ته مه ښیه، ماونټ ډې ییر په دې شکل ما ته ښه اپلای که اوس ګوره وایي اول ماونټ ښیي اووم میاشت ده، شپږم تاریخ 2019 ماونټ ډې ییر. دویم نه په دې شکل هم مه ښیه ما ته، باید په کوم شکل وي ډې ماونټ ییر په دې شکل ما ته ښیه. سیټ اپلای که اوکې که اوس ګوره په دې شکل ښیي. شپږم تاریخ ده، اوومه میاشت ده 2019 ده. دا بخشونه کولی شي تاسو دلته عیار کړئ. لانګ ډیټ په څه شکل وي کولی شي دلته انتخاب کړئ. نمونه هم دلته تاسو وینئ، که زه په دې شکل انتخاب کړم ګوره وایي لانګ ډیټ په دې شکل ده. سټرډې تا ته نه وایي چې شپږم مثلا کومه هغه ورځ هم تاسو ته ښیي چې شنبې ده، یکشنبې څه شی ده. تاریخ هم ښیي، میاشت هم ښیي، کال هم ښیي په دې شکل. دا مربوط د څه شی کېږي؟ لانګ ټایم کېږي. که لانګ ټایم تاسو دلته په هر شکل انتخاب کوئ هغه شکل باندې راځي. دویم نه ډې ماونټ ډې په دې شکل وښیه، په دې شکل کولی شئ انتخاب یې کوئ. دلته تاسو ته وایي چې جولای شپږم تاریخ په دې شکل ده. اپلای که هم په هغه شکل تاسو ته ښیي. همداسې لوکیشن باندې چیرته موقعیت لرئ، چیرته زندگی کوئ، کابل افغانستان انتخاب کړئ. همداسې کیبورډ دې بخشونو باندې موږ او تاسو بحث کړی و. راځم دا کلوز کومه. بل بخش دلته موږ او تاسو سره چینج ټایم زون دی. چینج ټایم زون باندې تاسو کله کلیک کوئ تاسو وایي چې کلاک ټایم زون په کوم ملک وي، کوم ولایت وي، کابل. تاسو اوس ټول حساب کتاب دلته کابل باندې دی. زه وایم نه راشئ یو بل ملک انتخاب که، استانه انتخاب که، کولی شئ یو د دې نه انتخاب کړئ. دا کلوز کم مصروف شو. چینج ټایم زون دلته کلیک که، زه وایم نه استانه انتخاب که، اوکې که. ما ته اوس وایي چې استانه کې 8:12 پی ام دی، شپه دلته اوس ماسخوتن دی. زه وایم نه چینج ټایم زون موږ په کابل کې زندگی کوو، موږ ته کابل انتخاب کوم. داسې هر ملک انتخابولی شئ. سمه ده. مثلا زه یو بل ملک د مثال په ډول انتخابوم، پورت لویس انتخابوم، اوکې که اوکې هم که نه کې بس ما یا اوکې کافي ده. دلته موږ ته وایي چې 12:12 پی ام دی. سمه ده. زه وایم نه چې موږ په کابل کې یو، دلته موږ ته کابل انتخاب که. کابل اوکې خلاص خبر. موږ ته وایي چې 6:30 پی ام دی په کابل کې. دا هم تاریخ دی ټول. بیا چینج ټایم زون باندې کلیک کوو. دلته نور کوم خاصه خبر نشته، دا مربوط دی اوکې کې تاییدېږي. اوکې. بل بخش دلته موږ او تاسو سره اډیشنل کلاک دی. اډیشنل کلاک تاسو کولی شئ یو 2 کلاکه 2 ساعته دلته ځان سره اضافه کړئ. زه چې دلته اوس یو ماکس وکړم ما ته چې کم ساعتونه دي. سمه ده. یو کلاک خو د افغانستان دی، لوکل ټایم دی 6:30 پی ام دی. یو بل کلاک دی معلوم نه دی چې د کوم ځای دی. ګوره زه یو ماکس کوم وایي 15:13 پی ام دی، خو معلوم نه دی چې د کوم ځای ساعت دی. دلته موږ اډیشنل کې موږ ته ښیي چې د کوم ځای دی. کویت دی، ریاض، کویت ریاض. زه وایم نه دا
زما ورور مثلا یو ایټالیا کې دی یا یو بل ملک کې دی د هغه ځایات موږ ته وښیه. دې ځایونو نه کولی شئ تاسو مختلف ملکونه انتخاب کړئ چې د کوم ځای ساعت تاسو ته وښیي. وایم ډاون راشه، د مثال په ډول اسلام آباد، کراچي، هلته مې وایم زما ورور دی یا ملګری مې دی، زه هغه ته دایم زنګ وهمه. هلته څو بجې دي؟ اپلای که دایم ماته د اسلام آباد کراچۍ ټایم موږ ته دلته ښایي چې 14 دی، نیم ساعت افغانستان سره فرق کوي. دلته کولی شئ چې نوم هم ورکړئ، دا د کوم ځای ساعت دی. دلته وایم چې اسلام آباد په دې شکل اپلای که دلته تاسو سره نوم هم اضافه شو. اسلام آباد کې 14 PM دی. په دې شکل کولی شئ یو بل کلاک هم ځان سره اضافه کړئ. چیرته دی دا بل ساعت، مثلا د کوم ملک غواړئ عیار کې دلته کولی شئ چې یو ملک انتخاب کړئ. هر ملک چې انتخابوئ ستاسو مربوط ستاسو پورې لري. اریزونا دغه ځای وایم ځان سره انتخاب کوو چې دلته څو بجې دي. دایم مثلا دلته زما یو ملګری دی، یو ورور مې دی، یو کورنۍ او څوک دي، زه دایم دی ته زنګ وهمه. باید څو بجې وي دلته. اریزونا کې کابل کې څو بجې، دلته څو بجې کېږي. هغه ما ته چې د اریزونا په ټایم ما ته زنګ ووه فلانه وخت. اوس ګوره ما ته وایي چې اریزونا کې څو بجې دي، 15 دلته هم دي. کولی شئ دلته یې نوم هم انتخاب کړئ. ټایمینګ زون ته ځم یا مثلا چینج کوم، دلته د مربوط نه دی، اډیشنل کلاک ته ځم، اریزونا انتخابوم، انتخاب دی. وایم نه راشه برازیلیا کې څو بجې دي. ټایم یې ورکړه، کولی شئ چې وایي د کوم ځای ساعت دی تاسو سره. زه وایم چې برازیلیا. اپلای که اوکې که. اوس دلته موږ ته وایي چې برازیلیا کې 11:14 AM دی. هلته اوس څه کم غرمه ده. دلته تاسو ته ښایي. هغه وایي چې ما ته د برازیلیا په ټایم 12 بجې یا 1 بجه د غرمې ما ته زنګ ووه. زه اوس دلته ما ستر ساعته شته چې دا 1 بجه د غرمې شي، زه کولی شم زنګ ووهم. هلته به 1 بجه وي. دلته چې موږ سره څو بجې دي هغه خو موږ ته ښایي چې څو بجې دي. د برازیلیا په ټایم 1 بجه چې شو زه زنګ وهم. داسې ځایونو کې دا پکارېږي. ټایم اینډ ډیټ ته ځمه. اډیشنل ټایم دلته کولی شئ تاسو یو 2 ساعته ځان سره اضافه کړئ. انټرنیټ ټایم کې څه کېږي؟ دا هم دلته ټایم خرابېږي. زموږ ستاسو مثلا 6:40 PM دی. که غواړئ چې دا انټرنیټ تاریخ نه اپډیټ کړئ، چینج سیټینګ باندې کلیک کړه، اپډیټ ناو باندې کلیک کړه، د windows.com تاریخ نه به دا اپډیټ شي. هر څو بجې شي تاسو سره اتومات دلته ټایم جوړېږي. دا هم مربوط دی ډیټ ان ټایم. دې نه بعد بل بحث په ډسپلای باندې دی. ډسپلای ډېر یو مهم بخش دی. دلته تاسو کولی شئ چې صفحه م انتخاب کړئ، ریزولوشن یې په څه شکل وي. 100% ډیفالت انتخاب دی. 125 کې ګوره دلته تغییرات راځي. د پریویو کې وګوره دلته موږ ته نمونه ښیي. 125% په دې شکل دی. کله چې 100 شي ګوره دلته تغییرات راځي. وینئ په دې شکل. زه وایم نه لږ غټ وي ښه ده. اپلای که وای غواړي کمپیوټر دې خاموش شي، تغییرات ثبت شي. زه وایم نه لوګ آف لیټر، پاس یې خاموش کړه. دلته تغییرات راځي. کمپیوټر چې یو ګل چالان کړي هماغه تغییرات به دلته راغلی وي. زه وایم نه 100% یې ماته کړه. اپلای دا ښه نارمل حالت دی. ریزولوشن په هماغه شکل شو. بل بخش دلته موږ تاسو سره اجست ریزولوشن دی. دې تاریخ نه تاسو کولی شئ چې ډسپلی م انتخاب کړئ، مانیټور په کوم شکل وي، څو دانې دي، په کوم شکل دی، کولی شئ دلته انتخاب کړئ. ریزولوشن یې کولی شئ انتخاب کړئ 1366 پر 968 کې ریزولوشن دی. کولی شئ زیات کړئ. زه وایم نه په دې شکل وي 1366 پر 968 کې. او اپلای که. اپلای نتیجه به اوس تاسو ووینئ. کیپ چینج باندې کلیک کړه، صفحې ته لاړ شئ، وګوره چې داسې تغییرات کې راغله. یو ګل چالان کې بیخي تاسو ته معلومات کېږي. زه وایم نه لږ یې نور هم وړوکی کړه چې ښه معلومات موږ تاسو ووینو که ښکاره شي. کیپ چینج کړه. اوس وینئ صفحې کې ډېر تغییرات راغله. دغه بغلونه تور تور شو. وینئ تور شو. ریزولوشن کې تغییرات راغلل. زه وایم نه بېرته هماغه اپ ښه دی. 1366 پر 968 کې فول صفحه راځي.
ډیر ښه نارمل حالت دی. کیپ چینج اوکې که اوس تاسو وګورئ صفحه بیرته جوړه شوه. بیا کنټرول پنل ته ځو، adjust resolution ته ځو. دې بخش کې بل تاسو کولی شئ چې صفحه هم راوګرځوئ. لنډسکیپ ویده په شکل ده، وینې داسې برداره صفحه ده. دویم نه پورتریت په شکل وي، صفحه باید داسې ولاړې وینې. دلته تاسو نتیجه وینئ پریویو. اپلای باندې کلیک کړم، صفحه یو بغله کېږي په دې شکل باندې وینې ولاړه شو. دویم نه بیرته ریسیټ که، بیرته باید اول حالت ته راشي، وینې بیرته اول حالت ته را. لنډسکیپ وي اپلای اوکې په دې شکل باندې سمه ده. صفحه باید داسې ویدي ولاړه نه وي. بل بخش دلته موږ تاسو سره adjust resolution کې نور څه نشته. اډوانس کې تاسو کولی شئ چې ډیر معلومات وګورئ. ټول معلومات د تاسو سره اډاپټر باره کې دی. ټول معلومات تاسو درکړی چې ټوټل اډاپټر ګرافیک په دې شکل دی. ګرافیک ډیډیکیټ تاسو ته وایي چې 450 MB دی. ډیډیکیټ ډیر مهم دی. بعض جیګ کمپیوټرونو کې کورای 5 کې 2 GB او نیم GB ډیډیکیټ راځي. کمپیوټر بیا ډیر ښه کار کوي. ټول معلومات د کمپیوټر دلته تاسو کولی شئ. هیډز سرعت یې وګورئ 80 دی. اسکرین ریفریش ریټ چې ریفریش ریټ یې 80 هرټز دی. همداسې کالر یې 32 بیټه دی. همداسې کولی شئ 14 انتخاب کړئ. 32 ښه دی، جیګ دی. ټراول شوټ بخش تاسو ته ښیي. کالر منیجر تاسو ښیي چې دې باندې موږ تاسو بحث هم کړی. دې ځای کې ټولو ما د کمپیوټر رنګونه دي اصلي چې RGB نه استفاده شوې ده په دې کمپیوټر کې. دې رنګونو نه ټول معلومات دی کولی شئ تاسو په اډوانس کې وګورئ. رامو دغه شیان چې تاسو ته ښیي ډیډیکیټ چپ دا ټول دا مهم بخشونه چې کله تاسو کمپیوټر اخلئ دا بخشونه تاسو ته وایي چې میموري څونه شیر ده، ډیډیکیټ په څه شکل ده، انټر ده، څه دی، ټول مانیټور په څه شکل ده، ټول تاسو ته ښیي. ریټ یې څومره ده، هرټز یې څومره ده، سرعت یې نور. بعد د دې نه راځو adjust brightness. روشنایي په څه شکل تاسو غواړئ چې کم او زیاته کړئ. دلته نه کولی شئ روشنایي کم او زیاته کړئ. زه په دې شکل صحیح ده. بیرته بک ځو. بل بخش دلته موږ تاسو سره کلیبریټ کالر دی. رنګ د کمپیوټر په څه شکل وي باید، کالر د ډسپلی په څه شکل وي. زه نیکسټ مخته لاړ شه، نورم مخته لاړ شه. ما سره 3 رنګونه دي وایي. دا ټولونه ضعیفه رنګ دی، دا ښه رنګ دی او دا بیخي های رنګ دی. ټولونه جیګ. زه دا انتخاب که، نیکسټ که. ما ته وایي چې دا رنګ چې دی کولی شي دلته تغییرات هم کې راولي. وینې رنګ یې کم او زیات کړي. داسې د نه کم او زیات شو نه پوهېږي چې نارمل حالت چېرته ریسیټ باندې کلیک کوئ. نارمل حالت دا دی. زه هم دا صحیح دی. نیکسټ یې که مخته ځي. غواړي چې جست کې نور تغییرات 3 رنګونو نه استفاده شوې ده. ریډ، بلو، دغه رنګونو نه، ګرین نه، دغه رنګونو نه استفاده شوی. دویم سمه ده، مخته لاړ شه. ټولو نه دغه ډېر ښه رنګ دی. کولی شئ چې په ریډ کې تغییرات راولئ، سور رنګ کې. دویم نه هم په دې شکل وي ښه ده. همداسې هر یو کې شین رنګ کې ګرین رنګ کې کولی شئ تغییرات راولئ. وینې همداسې بلو رنګ کې کولی شئ تغییرات راولئ. دویم نه هېڅ تغییرات نه راولم. همداسې ډیفالټ دا حالت صحیح دی. نیکسټ که مخته لاړ شه. تاسو ته وایي چې پریویو کلیبریټ په دې شکل دی، کرنټ کلیبریټ فیلي په دې شکل دی. دویم سمه ده، فینش که خلاص، دا مرحله به خلاص شي. بل بخش دلته موږ ته وایي چې کلیر ټایپ ټکس. غواړو چې ټکس په څه شکل وي. که دا علامت چک وي داسې ښه ښیي، که دا ان چک وي وینې داسې لږ شیډو یې پیدا کړه، رنګ خراب شو، داسې سوری غوندې پیدا کړه. دویم نه چې دا چک وي خط ډېر ښه شفاف ښیي. نیکسټ که مخته لاړ شه. ډسپلی په څه شکل وي، وایم بیا هم مخته لاړ شه. ما ته وایي چې دغه 2 رقم خطونه دي، داسې انتخاب یې که داسې. ډیفالټ دا انتخاب دی. تاسو تغییرات راولئ دا انتخاب کړئ. زه هم دا ډیفالټ ښه حالت دی، ښه ښایسته ښکاري خط. نیکسټ لاړ شه. ما ته وایي دغه 6 رنګ ډیزاینونو نه کولی شئ انتخاب کړئ. ډیفالټ وایي دا ښه رنګ دی، کولی شئ دا انتخاب کړئ، دا انتخاب کړئ. زه هم دا ښه دی. نیکسټ که دې 3 بخشونو کې کولی شئ چې هر یو انتخاب کړئ. زه هم دا ښه دی. هر یو چې بیسټ رنګ و ستاسو په خوښه کولی شئ انتخاب یې کړئ. زه هم دا صحیح دی. نیکسټ دغه رنګونو کې هم دا صحیح دی. نیکسټ یې که دلته موږ ته چې ډسپلی چک شو، په دې شکل عیار شو. بل بخش دلته موږ تاسو سره چینج ډسپلی
چینج ډسپلی موږ تاسو لرو بکس دو چینج ډسپلی سیټینګ دې بخش هماغه تکرار دی صفحه لنډسکیپ وي پورتریت وي داسې ویډیو ولاړی ریزولوشن یې په څه شکل وي مانیټور او اډوانس دا ټول بخشونه تکرار شو دې نه بخش بعد بل بخش کنیکشن ټو پروجیکټ دی کله چې تاسو پروجیکټ سره وصل کیږئ مثلا هغه کیبل د پروجیکټ وصلوئ HDMI دی هر شی چې دی هغه تاسو ته هلته پروجیکتور کې د صفحه د کمپیوټر ښکاره شي پروجیکتور کې که نه که دا کمپیوټر آنلی انتخاب کې تنها کمپیوټر عکس به یي پروجیکتور کې به عکس نه ښیي ډوپلیکیټ کې انتخاب یې دواړو کې ښیي اما د کمپیوټر صفحه پروجیکتور کې هم راځي وینې دا بغلونه هم داسې ساده شو د پروجیکتور په شکل عیار شو زویم نه بیرته بک لاړ شه دا هم بک وینې داسې شو پروجیکتور سره چې وصل شي صفحه داسې کېږي زویم نه کنټرول آلټ سی کنټرول پنر ته لاړ شه دلته موږ او تاسو سره مابش پیدا کړو ډسپلی دلته به یې ورکړو کنیکټ ټو پروجیکتور په څه شکل وي ایکسټینډ وي دوه دانې داسې ښیي پروجیکټ آن وي تنها پروجیکتور ښیي د کمپیوټر صفحه نه ښیي زه وایم نه په دې شکل فعلا وي ښه ده تنها فعلا کمپیوټر موږ ته وښایي وینې بیرته صفحه د کمپیوټر صحیح شوه پروجیکتور وصل نه دی دې نه بعد بل بخش اجست کلیر ټایپ ټکس دی ټکس هم په څه شکل غواړئ دې باندې هم موږ او تاسو بحث وکړو کولی شئ مخته لاړ شئ دا بخشونه عیار کړئ چې دې باندې موږ او تاسو بحث وکړو دې نه بعد سیټ کسټم ټکس سایز DPI ډاټ پر انچ ډاټ پر انچ څونه په څه شکل تاسو غواړئ دا صفحه 100% نارماله ده صفحه دلته دا بخشونه یو 125 کولی شئ انتخاب کړئ 100 انتخاب کړئ نور بخشونه نشته دې ځینې تاسو کولی شئ کاسټم انتخاب کړئ ډېر اپشنونه دي په 100% یو 125 یو 150 وي 200 وي زه یو 150 انتخاب کړه اوکې که په دې شکل اپلای چې کې پوښتنه کوي چې لاګ آف شي زه نه بس یې لاګ آف کړه په شکل تاسو سره عیاریږي یو کمپیوټر جوړ خاموش کړئ بیرته چالان کړئ همدا یو 150 لارج شکل تاسو سره انتخاب شو زم نه 100% اپلای که کمپیوټر پاسته خاموش که بیرته ما 100% نارمال انتخاب شو کمپیوټر چالان کما چالان ده یا خاموش روشن کما بیرته ما 100% ډیفالت انتخابی کمپیوټر باید یو دفعه ریسټارټ کړئ سمه ده دینا بعد پرسونالایزیشن دې باندې موږ تاسو بحث کړو چې بیکګراوند په څه شکل وي کالر په څه شکل وي سکرین سیور په څه شکل وي دې باندې موږ تاسو بحث کړو دې نه بعد ډیوایس اینڈ پرنټر په ډیوایس اینڈ پرنټر باندې موږ تاسو بحث کړو یو پرنټر کولی شي ځان سره اضافه کړي ډیلیټ یې کړي دا بخشونه باندې موږ تاسو بحث کړو بکس دو ډسپلی کې نور څه نشته دې نه بعد بله موضوع ګیټ ان سټارټ ګیټ ان سټارټ باندې چې کله تاسو کلیک کړئ دا ټول هغه بخشونه دي چې تکرار دي اکثریت یې دغه بخش پکې نوی دی go online to find out what new in Windows 7 وایي دلته کلیک کړه آنلاین تاسو د هر شی نوی کمپیوټر کې راغلی Windows 7 کې تاسو ته وایي چې دا اپشنونه نوي راغلي انټرنیټ باید وصل وي دلته موږ تاسو ته وایي چې کنیکشن نشته سمه ده دا به کلوز کړم انټرنیټ نه لرو هوم ګروپ تاسو کولی شئ اضافه کړئ کنټرول آلټ سی کنټرول پنر ته ځم موږ تاسو هوم ګروپ باندې بیا بحث کوو راځي همداسې بیکاپ باندې بحث کوو او پرسونالایزیشن باندې موږ تاسو بحث کړی دی پرسونالایزیشن باندې تاسو کلیک کړئ د بخشونو باندې موږ تاسو بحث کړی دی دا کلوز کوم دې نه بعد همداسې یوزر اکاونټ کولی شئ دلته کلیک کړئ یوزر اکاونټ باندې کلیک کړئ چینج پاسورډ کړئ مثلا پکچر تبدیله کړئ اکاونټونه جوړ کړئ اډمین لیمیټ کیس هر یو یوزر دې باندې موږ تاسو کنټرول آل سی کنټرول پنر ته ځو یوزر اکاونټ کې بیا په دې باندې بحث کوو دا بیرته کلوز کوم همداسې چینج سایز اینڈ ټکس دې باندې هم موږ تاسو بحث وکړو چې په څه شکل تاسو غواړئ دا صفحه عیاره کړئ اجست کړئ
فقط دې کې ګیټ انسټارټ کې داسې مهم بخشونه نشته. دغه مهم بخش دی یا د نور زیاتره جدا جدا راغلي. آنلاین کې وینډوز 7 کې کوم بخش راغلی دې طریق نه کولی شي تاسو ځان سره هغه اپډیټ کړئ. دا هم نننی درس. سبا ته به انشاءالله نوی درس باندې بحث وکړو چې د انټرنیټ آپشن نه شروع کیږي. کوم سوال نه تاسو په الله باندې سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.